بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې سیلاب راغی، سیلاب تیر شو. دغه سیلاب بلها کورونه ړنګ کړل، بوډاګان، ځوانان، ماشومان رانه شهیدان کړل او پاتې خلک لواحقین ذهني ناروغو طرف ته روان دي. الله پاک دې نور خیر پېښ کړي. اوس موږ له څه کول پکار دي؟ پکار ده چې موږ د دې خلکو سره کینو، ځکه چې دغه خلک اوس په ویر کې دي، په جړا کې دي، د اندېښنو سره مخ دي، دغه دردونو دغه غمونو ځپلي خلک دي. دوی دغه سانحې دومره ځپلي دي چې خوبونه ول نه ورځي، یوازیتوب احساسوي، د خفګانونو سره مخ دي. د سیلاب هغه ورځ ورته یادېږي، هغه دا ګڼي چې ګینې بس زما دا اخرنۍ ورځ ده. په داسې وخت کې د دغه خلکو سره میلاوېدل، د هغوی سره ناستې کول او هغوی سره داسې خپل ناسته احساسول چې ګینې زه ستا پلار یم، ستا رور یم، ستا دوست یم. د هغوی خبرې په ښه ورسره اورېدل، د هغوی په خبرو کې هغوی له مشوره نه ورکول، غوږ ورته نږدې نیسل او د هغوی هرې خبرې ته ښه کول چې ګینې هغه دا وګڼي چې او زما د صحیح درد انځورګر هم زما دا رور دی. کتونکو په داسې واقعه کې، په داسې سانحه کې بیا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر لوی اثر شوی وي. کله چې دای ماشومانو له ځئ نو د ځان سره د کیلونو واړه واړه سامانونه یوسئ، دا پاپړ، چاکلیټ، چینګم، کوم چې د ماشومانو خوښ وي معیاري شیان د ځان سره یوسئ. د ماشومانو سره کینئ او هغوی ته هم دا احساسوئ چې ګینې زه ستا پلار یم او ستا ورور یم. کتونکو دا یوه نیکي، دا یو وخت، دا یوه خندا، دا صدقه هم ده او د هغوی سره مرسته هم ده. بیا چې کوم داسې کس ډېر زیات ناروغه وي او هغه سایکو بیمارۍ طرف ته مطلب روان وي، نو بیا خو ظاهره خبره ده چې روغتون ته ډاکټر ته به بول غواړي. او په آخر کې بیا د دغې غم ځپلو سره دا خبره ډېره په هنر باندې شریکول چې ورته دا وویلی شي چې دا هر څه د الله تعالی دی او موږ به رب طرف ته واپس رجوع کېږو. کم خلک چې تللی دی واپس نشي راتلی، دا کوم چې موږ ژوندي وو موږ به د رب عبادت طرف ته هڅه کوو او په دې شته سانحې تکلیفونو باندې او ستونزو باندې به صبر کوو. الله پاک دې وکړي چې زموږ عملونه، زموږ کارونه او زموږ دغه ټول کردارونه د رب د رضا دپاره وکارول شي. کتونکو دا وړې وړې خبرې د یو بل سره راشریکې کوي، د دې خلکو ملاتړ جوړ شي او د دې خلکو دا دردونه په عملي توګه باندې ټکور کوي. راځئ چې په شریکه د دې خلکو سره مرستې وکړو، د مینې په هیله، د خوشحالۍ په هیله او د راروان مستقبل د ښه ژوند د تېرېدو په هیله. ستاسو مننه.